درنجقي مړې مړه نقشې خدایا څوک دله په لاره بس نشي تېرېدی زر به وله روزي پېغله ښځې درنجقي مه وهه د سړی بدې ښکاري ته په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي چېرته مشرانو د عقل ښودلی دی که نه مشرانې ښځې چې مشرانې جینکۍ رښتیا پېغلې جینکۍ چې په لار روانې داسې په سړیتوب باندې ګرځي ستا غونته کې په بې غیرتوب نه ګرځي ګوره دغه شان اته چې څنګه ګرځې داسې به زما نیا ګرځېده داسې ټیټه ټیټه ده پوره او شکر الحمدلله زه لا ځوان یم ها او زما نیا به داسې ګرځېدله داسې به ګرځېدله مړې دغه ځان کې سړیتوب دا مالته جینکو کولو نو ما د هغوی نه چلي زده کو ولې زه نور کله داسې ګرځم سبا به زما ښځه شي او بیا به چې ګوره ټوپونه موپونه دي ګوره نه منم څنګه دې ځان تیار کړی دی واسکټ او جوړو چپړې غړي من کار رانجې نه خوابو مې د طبخي هغه تور کې مګلی و ستاسو کره خیرات دی هغې له درځم خیر سیچل پې وشو ته بانه شي خیرات خو پرون تېر شوی دی ولې تا نه ورځ هېره وسو ما نه ورځ هېره نه وه مالکو سیچل د باندې وشو مړې دومره څه به پاتې شوي پرون زما جامې خیره نه وي زه ځکه نه شوم درتللی نن مې پاکې جامې واچولې مالکو څوک راځي نو ما سره چې سلام کوي چې السلام علیکم نو زه به ورته یم کیا حال خیر ټیک ہے هغه به وایي خیر خیر زه به یم شکر خیر لیونیه لږې شان پاتې وې چې لږ مخکې دې ویلو نه چې زه اوس راتلم ما ځان له په تبهي باندې ګرمې کې غټې روجې او ورسره مې چېپه ښه کړه ومې خوړې ومې څکله چې ځان له پې ډکه شولې نو ما ته څه پته وه زه د تا ډوبېښه ډوسه سړی نه ښکارم مړې سړی درته نه ښکارم وی خدای ولې راته نه ښکارې او ته خو مونږ کره مبارکۍ له راشه که نه زه خیر دی در به شم زه دوا به هم درته وکړم کله به راسې سبا به در شم ځان سره سره وړه ښه تش رانه شي کمک ټیک ده ټیک ده مړې ولې نو دومره امرود او کیلې دله واخلم چې ستا به په سوچ کې نه ما پسې دا بریښونه او ټوخي مه روړه زما هسې مې زکام دی چېرته ګلاب جامن روړه کیکونه روړه ته چې ما ته داسې په مینه مینه خبرې کوې ما خو د تېل دومره فروټ به دغه کړمه چې بیا به ځان له ګاډۍ ولګي او خرڅېلی رښتیا که زه خامخا راله راوړه ارور مې اسم راغلی دی ښځه صحیح شو زه ښځه به زده که نه نه زه داسې ځم ته داسې مړې لګیا یې به زه خو خیرات له چې درتلمه ستاسو ستا خواله درتلمه ما د مینې مینې به یو څو خبرې وکړو تا سره به تا ته مې خبره کوله ما ویلې که نه زمونږ ځای ته د دغه نه کډه راغلې ده څه مې ښکلې ښکلې جینکۍ دي نه مړې څه نومېږی دي ته ما ته نومونه خواله نومونه یې راته واخله ته ګوره چې زما خوښېږي که نه ته ګوره چې زما خوښېږي که نه رښتیا خبره ده ټوکي نه ټیپر پینینې دې نوم ته ګوري مخ ته نه ګوري چې جینۍ به ښکلې که نه چې صرف نوم موري نو دې به یې کوي په نوم پسې ځي زه یې په توره سپینه نه یم خو چې جینۍ وي را سره مینه کوي نوم د جینۍ په کار دی که زه صحیح د کمکله جینکۍ نشته صرف ستا د خولې نه مې دا اورېدل چې ته ما سره په رښتیا مینه کوې که دروغ وی نه مړې دروغ یم تا ته خو چې چا په خره بنارسۍ واچوله که نه هغه به هم تا ته ښکلې ښکاري ښځه ښځه به درته ښکاري نه مړې دا خبره نشته دی اوس ته لاړه شه او په حیا او په عزت کې کور کې کښېنه زه به درځم او هغه رور ته به مې څه وې رور ته رښتیا رور ته راته رایاد کو وی الله خیر ولې رور به دله پوچومه ها پوچوم به دله دا به پوهه کې ورته به وویل ځان به د سړي بچی احساس کړي ډېر د نه سړیتوبه ته مې سره خبرې کوه ښه زما په پلار پسې به خبرې نه کړې ګورې زه خپل خاطر مې وکړو د روغ خاطر مې وکړو خو ګورې د پلار هغه بېعزتي نه شم برداشت کولی ښه ټیک شو بیا نه کوم ستا رور سم ښه سړی دی امیر صاحب هم دی که نه او څه ګیسي پوکاڼې نه ده چې ته به پکې سیخ میخ ورو منډې و پوچ پی کړې دا به صحیح ده دا به څه هسې مې ویل هسې مې ویل ما ویل چې ته قارېږې او که نه قارېږې مړې خانده مه که نه عقل سړیتوب ښه شي خو چې په چا کې وي نه د عقل شته نه سړیتوب شته نه د خوند شته نه د رنګ شته وي د بې شرمۍ له امله څو به دې لاړمه مهرباني جي الله دې خوشحاله که دغه شانتې عزت راله روزانه کوه ته به هم خوشحاله زه به هم خوشحاله وي د پیټیمو په بجې زه ستا په دغه عزت او په بېعزتۍ باندې سروک شه بس لاړم درنه دا به صحیح ده زه یا پروردګاره داسې ښځه خو مه راکړې والله سمې د سړیتوب خو پکې دونه نښه نشته دی احمد علي دې غنمو ته م خاوره واچولې وه دې په بخر کې یو بوره خاوره ورته بیا واچوه صحیح ده السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دې ښې جوړې خیر دې ټیک ده احمد علي ته ورچو دې ته مېلمنو له به چې اوبه وباسه صحیح ده څنګه دې خیر دې وایه که نه والله خان ګوره د چا تپوس نه کوئ ولې نه کوم دغه ځای راته معلوم دی په نیمه شپه هم راځه ته خو تابعدار یم ستاسو الله دې قدر وکړه زه خبر شوی یم هلته ورغلی وم منازل کې دې ځای ته م
هغوی راته وي چې دغه عثمان کار چې کوم دی خان وکړو وایم داسې خبره ده، دا خو وړه خبره، غټ غټ کارونه به ولې وکړمه، دغه یې ګرځېده به د پوکاڼو ډنګ د کوم دی نه مې ولا پیدا کړ. په وړوکې چېرته دا خو دې په موږ باندې د غر عمره احسان وکړو. نه نه داسې هېڅ خبره نشته، دا خو زما فرض جوړېږي، زه د دې علاقې مشر یم، دا خو یو معمولي غونته کار و، او چې څه کار خدمت یې ما ته ویلی شي. الله هم قدر وکړه، بس تاسو ته معمولي مونږ خو ورپسې ډېر زیات ګرځېدلي وو، خو چې دا تا کم کار وکړو که نه والله چې ډېر زیات احسانمند یو. مهرباني عزتمند چې خوشحاله اوسې، راځه چې ځو. نه چېرې ما تاسو ورشئ، میلمانه به مې ستاسو راځه میلمانه دي تیاره، دغه ایله مې روټۍ کړې ده او ته به یې مخورې تالی لیدل کتل وشو، او انشاءالله بیا به سپیشل چې کوم دی حجرې ته درځم، چای به هم کوم روټۍ به هم کوم ور یو څیز به دغه په مخه مخه دي. صحیح ده، ډېره مننه. پته نه لګي چې دې هلک څه لوبه جوړه کړې ده چې ګورم نه په مخه، خو غم مه کوه، زه به معلومات کوم. زه بالکل ټیک ټاک یم، خو تا نه خفه یم، اډو راځې نه واو هغه چې د رور نه اوزګار شي که نه، 30 کاله پسې رور پیدا شوی دی، او دا نه وي چې د جینۍ کره ورشم تپوس یې وکړمه. نه اوس د باندې څه مرازه بس فضیلتو ویم هغه د رور رسېد یو منټ څه وی یا که نه بس خله چې میړه شته په لاس کې خوشحاله شي څنګه بس دقه میړه نه به اوزګاره نه شي، بس 24 ګنټې به دې غوږ ته نیولي یو شان بیزې راځي. من لارې په سر ته هلکه وفا سره لګیا ومه. څنګه وی الله دې دا تبان کې مړ پرېږده، دغې خبرې خو راته مه کوه. ویم ولې به ورته نه کوم، ستا نه ښه وه تپوس مو کې، ستا خو چې رور را پیدا شوی دی، دا نه وی چې ورته دې جینۍ تپوس وکړمه. ولې نو کوم نور زه څه وکړمه، او دا راته ووایه که نه چې تا زما په دې نمبر څه چل کړی، زه چې تا ته رینګ کوم نو دوسری لاین پر مصروف نه وي، خدای خبر چې څه دې پرې کړي دي. ویم ما ته ډیوډ لګولی دی، تا نه خفه یم، عایشه ستا کال نه راځي. ښه او دې سنټر ته به دې څه کمه نیازي را سره. ویم خدای دغه وخت خو جاړم که نه، د کور کارونه دي، لوښي انځل دي، اوړه اخل دي، ځای جارو کول دي، مرشدین اوزګار شم، ته لږه کښېنه، ته خو دې له تکړه نه یې که نه چې څه لاس په در سره وخوځو، بس صرف تیار یې له راشي. ښه نو زما د کور لږ کارونه دي چې کم اوړه ته هغه کې هغه زما غږم زه یې ځم جارو کوم لوښي زه مینځم، شکر الحمدلله ښه په وخت باندې پاسم، او چې نښه بجې کېږي ما کار کړي، خو میډم ته خو په نښه 10 بجې د خوبه پاسې. ویم آوا زه دې پېژنم، او ستا کارونه ماته باندې ټول بس په فون کې لګې، چاله ګوتمې جوړې، چاله عینکې اخلي، ستا بل کار څه دی؟ نو بس د زړه نه څه خو دي، وی دنیا د یار د سره ځان کې، وی دنیا خمیش وي یاران کله کله وي، ته لیونی یې مړې، تا د پیسې عزیزې دي، ته به هېڅ کله مو نه کړي. ویم ستا خبره بالکل ټیک ټاک ده، وي زه پردو سره یاري کړم او پردي راوړې خلکه چا خپل کړي دي نه. واو چې جوړې واخلو جوړې به له یوسې بیا درته وي دا رنګ ښکلې نه دی، دا خو سم د اجراګانو رنګ دی، ما ته دې پته ده، راځه چې ځو ناوخته دی. وی مرګ جې پړونې رااله پتا هر ټایم راټیټوي لکه کښېنه. ښه کښېنم یا الله زه ویم زه د زړه نه مجبور یم، خو دا خو زما له 2 ګوتې سیوا مجبوره ده، خو ځه الله دې بس نصیب ښه کنو چې میلو خوشي درته. کار څه ګپ مو لګو هلکه نو په ما د روټۍ تیاره کړه، بیا به درنه د روټۍ تاوان اخلم، اوزګار نه صحیح ده، دا وروسته بیا ماښام ماته وکړه. ټیک شو صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. نازک یم څنګه یې؟ ښه یم شکر دی، چا خبره وي ما په اسمان غوښتې په ځمکه راکړې. ویم وایه اډر کوه، زه خو ستا دپاره حلال کړی چرګ یم. تاسو مننه کوم، زه خو هلته در روانم، ما وایي چې مهرباني خو درته ووایم ځکه چې تاسو زما رور پسې ډېر زیات منډې ترړې ووهلې، ستاسو به له 100 روپۍ هم نه نه لګېدلي. داسې هېڅ خبره نشته، خو له 100 روپۍ دې نور هم پکاري، نو مرچه کېخان د غریبو خدمت دپاره زه د شپه ورځ میدان باندې یو کړی، خو ستاسو دپاره لګیم که نه. مهرباني ستاسو مننه کوم، خوشحاله اوسئ. نه خیر د ما وایي ستاسو پیسې لګېدلې دي، نو ما ته پیسې ووایي چې درله زما 1 روپۍ نه ده لګېدلې، تا ته پته لګي چې زما خو دومره تعلقات دي، یو خوا بل خوا مې رابطې وکړې، خو دا راته ووایه چې زه کار خصب کوي که نه رور دی. زما نصیب کې خوشحالي نشته، خیر د کار کسب دې نه کوي، زه په خپله شکر الحمدلله تاسو ته پته سنټر ته ځم راځم له 100 روپۍ ګټمه، ولا میلمه دې کار خو پې زه نه کومه. یو ورځ مېلمستې 2 ورځې مېلمستې چې بل ځای کې نه راځي، زه به ولله له 70 روپۍ ورکوم رالېږې ځای ته. صحیح ده، زه به ورته خبره کوم، ستاسو حجره کې به اوړي روړي ستاسو سترګو له وړاندې به مي، او هسې نه چېرته کار له لاړ شي واپس ونه تښتي. چاته هم نشي تښتېدی، ته غم مه کوه، د ځمکې د تل نه مې د لره وباسمه. او بل مې دا خبره کوله، ما وی تاسو لکه کلي ولس تاسو ته ډېر معلوم دی، ما یې په داسې ښه شان جینۍ هم په نظر کې وي، نو دې رور له مې ما چې کېده نو که څنګه درته ووایم د خدای تعالی نه بخت یې له اول د خپل ځان غم وکړه، خپل کور آباد کړه. زما کور خو آبادېدو والا دی، هغه ترور سوی مې یو څو ورځې کې نیټې له راځي. دا کوم د پروژې دی؟
ته واحد نه پیژنې ها زما رشته خو واحد سره شوې ده که نه ما ته خو دا پته نه وه زیاره سړیه خلک تاسو ته لا پته هم نه لګي دا خو د باندې بل زیری مه وکړو دا خو د ټوپک ډز راماندې وکړو خو زیری د راماندې مړه روکشه ته کله کله سوې د خندا خبرې کې سید السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام یو زه ګورم ته په موبایل مصروف ګورم په موبایل مصروف مړه مرداره فضیلت تو ګورم دا دا فضیلت نمبر دی فضیلت ته کور نشي کېناستې هغه ملک صاحب زه ته زم چې مهرباني قدرې خو ورته وې ما کنه نو اوس وګوره عثمان راغلی دی ستا اوس هم کور کې خپنې لګي الله دې پنې که کنه هغه خو راغلی د خروس کو دی خدای داسې رور چالور مکې نو مالې په تېر وخت رور هم پیدا شو هغه هم خروس کو والا دی یاره خروسکو ول نه ګوره بده خبره ده زلمی روډ په کور ناست دی دلته موږ له به هم خلک دغه راکوي چې یاره سهار او غرمه او ماښام تاله نشته خو چې ګورم په موبایل او بیا کم از کم چې په لاره ځي نو په موبایل باندې خبرې مه کوه نو فضیلت باندې چې رنګ یې وکړو سیده زه بیا به نه کوم چې ته خفه کېږي خو ته ستا خوښ اقدام واخله بس زه دا نه اخلم بده خبره ده سید ملک صاحب زه ته ځم نو ما وی مهرباني به ورته ویم ګوره دونه پسې لاړ راغی هلک پیدا شو داسې خوشحاله یم د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم څنګه اوس ښکارم د ملک صاحب زه ته ځي هغه شکریا ماده شي همړې څنګه ښکارم خبرې پکې نشته ماشاءالله ښه ښکلې ورکړي خوشحاله شي ستا د لاس مې سوا نه غوښتل ها یاره وا به غوندې ټول عمر به یې غوندې چې تر څو ژوند دي او ژوندي او زندګي که نه هم زما د لاس به یې غوندې هغه به مو راځي لږې ورځې صبر وکړه چې سر کې راله سپینو لګې فضیلت خبره وي بوډۍ کېږي او بیا به واده کېږي لږ صبر وکړه دا دومره صبر وشو به دې کې به د الله خیر وي که نه دا خبره خو ده خوای کن چېرته روانې ته زه به چېرته لاړ شم او تا سره خو به سر وخت موبایل په لاس کې نیولي نو بیا مصروفه خو پې نه یم که نه خبرې خو پې نه کوم که نه که موږ یې راواملو نو بد خو نه لګي که نه تاسو سړي دومره دروغ وایې که نه موږ خو درته زر اغار څوک وایو چې دا ده خو تاسو توبه توبه یاره زمونږ هم نه خپل موبایل وښه چې دا دی دا دی نو نمبر یې ته کولا که چې زه څه ګورم چې څومره نمبر یې وي پکې هلکانې نمبرې پکې د مرګورو نو که تا پې هم خو د څه فایده خو یې نشته که نه هی هی وي د هلکانو یارې زور شوې وي جینکو واچول د صبر تعویضونه نن سبا خو هر څه هلکان کې جینکې خو هسې نوم بدنام شو په ګډو وډو باندې سره مزغو د جوړ کار پرېښودو نه بس خودو ښه نو زه ملک صاحب ځای ته ځي لاړه شم یاره ورشه اجازه پکار هم شته ده شته مې یو پکار هم ده د شکریا ادا کړي چې یو سړی د سره ښه وکړي نو هغه هېرول نه وي پکار تھینک یو وګوره چې بیا دې په دې لارو کوڅو کې داسې ونې نه وګورې خیال کوه که نه نو چې ته ووینم هر څه رانه هېر دي مړه ورشه او بیا په ټایم باندې چې کوم دی زم کېدای شي هلته کور ته درشم رښتیا وایې زه هر څه تیارو روټۍ به کوچې ته پهله د ملک شکریا ادا کړو بیا راځه چې ته راځې زه بلته ناست ها روټۍ کوچې چې ښه ده یو ستا چې ډېره ښځه توریا ورلمه ځه ورشه ځه زم به لاړم الله دې مل شي خدای چې څومره زړېږي هغومره خوږېږي